Hai درنو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم زموږ په ژوند کې دغه شان ډېر پلاستیکي بوتلونه لیدل کیږي خو څنګه کولی شو چې د شربتونو جوسونو او اوبو له څښلو وروسته له پلاستیکي بوتلونو څخه ګټه پورته کړو او کار ترې واخلو آیا د کثافاتو په شان یې وغورځوو نن ورځ به زه له تاسو سره د پلاستیکي بوتلونو څخه د مصنوعي ګلانو د جوړونې طریقه شریکه کړم د مصنوعي ګلانو د جوړونې نه مخکې باید لومړی پاک شوی پلاستیکي بوتلونه قیچي نزدیک لرګي دغه شان سریخ او لایټر چمتو کړو دوهم باید د ګلانو د پاڼو او ځلونو په بڼه منظمه پرې کړو اوس مونږ د پلاستیکي بوتل له لارې د مصنوعي ګلانو پاڼې او ځلونه جوړ کړي دي او ورپسې باید د لایټر له لارې بڼه یې ترمیم کړو ورپسې مونږ د سریخ له لارې داسې ځلونه او پاڼې پر لرګي نښلوو له دغه بوتل مو یو مصنوعي ګل جوړ کړ څنګه ښکلی دی په همدې طریقې نور ګلان هم جوړولی شو نن ورځ زه په خپلو لاسو داسې مصنوعي ګلان جوړوم اوس زه یوه ګل دسته لرم سبا یعنې د مارچ 8 نیټه به د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره وي نو تاسې په دې تاریخ کې د خپل مور خویندو میرمنې او یا معشوقې لپاره مصنوعي ګلان هم جوړولی شي رښتیا دا چې دغه شان مصنوعي ګلان
لګښت ټیټ دی او په خپلو لاسو جوړه ډالۍ ډیره ارزښتناکه ده. نو همدلته زه هم غواړم چې زما ټولو ښځینه دوستانو ته د ښځو ورځې په مناسبت مبارکي وایم او نیکې هیلې مې ورته وړاندې کوم او نیکمرغه او سوکاله اوسئ. درانو دوستانو، ستاسو له پاملرنې څخه ډیره مننه کوم. خدای پامان.再见。